ولسمشر غني په خپله خبره ودرېد. عبدالله او ملګري رخصت کړل. دا چې څنګه اوس څه شوي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ روانې خبرې یو ځل بیا بې پایلې پای ته ورسېدې او د عبدالله بیان وایي چې دوی اوس د خپل حکومت جوړولو لپاره بحثونه پیل کړي دي. د هېواد یو شمېر سیاستوالو له لوري له ولسمشر غني غوښتنه شوې وه چې د 5 ورځو لپاره د نوې ګمارنې ودروي تر څو له عبدالله سره خبرې څه نتیجه ورکړي. نن دغه ورځې پای ته ورسېدې خو بیا هم د دواړو لیورو ترمنځ خبرو کومه پایله ورنه کړه. د عبدالله بیان پریدون خوځون ویلي چې موږ د رامنځته شوي سیاسي جنجال د هواري لپاره په خپل دریځ کې نرمښت ښکاره کړ خو مقابل لوری نرمښت نه ښکاره کوي. هغه وایي چې دوی یعنې ولسمشر غني د ناوړه کړکېچ د پایلو په هکله نه دي پوه یا هم پرې ځان نه پوهوي خو موږ په دې پوهیږو چې د دغه ستونزې پایله به څه وي. نو موږ ځکه نرمښت ښکاره کړی و خو اوس چې هر ډول وضعیت رامنځته شو نو مسؤلیت به د همدغه کسانو په غاړه وي چې تسلیمیږي نه. بل لوري ته د ولسمشر غني د بیان مرستیال لطیف محمود وایي چې د دوی د خبرو دروازه پرانیستې ده او ولسمشر غني د اساسي قانون پر بنسټ د یو ټول شموله حکومت جوړولو غوښتونکی دی. د یادولو ده چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د جنجال د حل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیامپو هم څه وخت مخکې کابل ته راغلی و خو دی هم لکه د خلیل زاد او نورو بیرته ناکام ستون شوی و. له هغه وروسته ولسمشر غني وویل چې هغه له عبدالله سره ولیدل او هغه ته د سولې په چارو کې د واک او د هغه د ټیم غړو ته په کابینې کې د برخې ورکولو خبره وکړه خو په وینا یې چې عبدالله غواړي چې اساسي قانون کې تعدیل راولم چې دا زما په وس نه ده پوره. هغه دا هم وویل چې حاضر نه دی چې له عبدالله سره بیا 2 سره حکومت جوړ کړي او ټاکنیزو مبارزو کې هم دا ژمنه کړې وه چې بیا به عبدالله سره واک نه شریکوي. ولسمشر غني وایي چې عبدالله او د هغه کابینه دی په دولت کې د مامورینو په توګه کار وکړي. اجرا ریاست او صدارت نشته. اوس که څه هم خلک د اشرف غني پر دریځ خوښ دي خو د احتمالي جنجالونو راپورته کېدو ته اندېښمن دي. ځینې شنونکي بیا وایي چې له دې جنجالونو تر بل هر چا طالبانو ته ډېره ګټه رسیږي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.